يعطيني الوجود سفيره ضابطانه افسرانه او جنرالان قلبي افغانستان په درې ژبو کونړ کندهار او د پکتیا په ځایونو کې د افغانستان د ملي اردو معلوموي چې د افغانستان ملي اردو د خپل قوت کولی شي د افغانستان د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو له ملي معاملو څخه د سر په بیه ننګ او ساتنه وکړي د افغانستان واکمن او غیرتي ولسونه پر خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ولاړ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هېواد د خپلواکۍ او د خلکو د سولهییز ژوندانه ساتونکي دي له ټولو حاضرینو هیله کوم چې زموږ ملي امنیتي دفاعي ځواکونه په ګرمو او وطني ولولو سره ولمانځي او خپل ملي بیرغونه په حرکت راولي چې وسله او ناموس ساتي ترې قربان شم د افغان بچو ورکړي په ناموس باندې سرونه در مزار در نلوګی شم د وطن غیرتي ځوانه شرنکي د تکرار نه کې ای د کوی پهلوانه وخت راغلی د غیرت دی مېړانه که مېړانه چې وطن لپاره ومري پرې نازېږي ولسونه زیړی تبې باندې مینه د افغان زلمي پیغور دی په ناموس باندې شهید شه چې جنت د شهید کور دی پاپاندا شیره د ملي اردو زغروال پوهنتونه منصبین سفیر یا افسران دی چې د خپلو وزارتو سره د لوژ مخې ته راځي او د خپلواکۍ د 140 نېکمرغه کلیزې په مناسبت ګرانو هېوادوالو ته د احترام او درنښت مراتب وړاندې کوي که په سر د ځمکې هر وطن ښودل شي خپله خاوره به په خپلو وینو بالم که حاجت یې قربانۍ ته زما د تن شي د اوبو په ځای د تن وینې به ورکړم د اوبو په ځای د تن وینې به ورکړم که محتاجه قیامت ته به چمن شي که غني ولا بری وي محبوبې ستا په وینو دې زما د تن